وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. او کله چې توسې په مځکه کې سفر کوئ نو په توسې باندې هیڅ ګناه نشته چې د لمانځه نه څه حصه کمه کوئ. که توسې وېرېدلی د دې نه چې کافران شوي خلک به توسې په فتنه کې وچوي. بېشکه کافران خو همیشه د توسې ښکاره دشمنان دي. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. او کله چې ته په دوی کې موجود یې بیا ته دوی ته لمینځ ورکوې نو له دوی نه د یوه ډله د تو سره ودرېږي او خپلې وسلې د ځان سره ونیسي. نو کله چې دوی سجده وکړي نو دوی د تو شوته شي او هغه بله ډله د رو شي چې لمینځ یې نه دی کړی نو هغه د تو سره لمینځ وکړي او خپل د ساتنې سامان او خپل وسلې د ځان سره ونیسي. کافران شوي خلک دا ارزو لري چې کاش کې توسې د خپل وسلې او خپل سامانین نه غافله شي. بیا هغې په توسې باندې یو ورې زوروره حمله وکړي او په توسې باندې هیڅ ګناه نشته. که توسې ته د باران په وجه څه تکلیف وي یا توسې مریض وی دا چې توسې خپلې وسلې کښېږدئ او خپله بېدوري روکلکه کوي. بېشکه الله تعالی د کافرانو دپاره سپکوونکی عذاب تیار کړی دی.